زرینو کرښو ته ښه راغلاست. په نن زرینو کرښو کې به په لنډ وخت کې د شخصیت لوړونې لپاره 10 لارښوونې واورئ. نوی کال پیل شوی او زمونږ او ستاسې له ډلې څخه د خپل تیر کال په اړه فکر کوئ. د ځینو لپاره یو کامیاب کال و، د ځینو نورو لپاره متوسط و او یو شمیر نور بیا غواړي چې خپله پاڼه بدله کړي. دا مهمه نه ده چې د تیر کال په اړه څه فکر کوئ، بلکې مهمه دا ده چې ته د روان کال سره توافق وکړې او خپلو موخو ته ورسیږي. سمه ده چې بدلون راوړل به سخت وي، خو که واضح موخې وټاکو او د هغه د ترلاسه کولو لپاره اغیزمنې لارې تعقیب کړو، بې له شکه چې ډېر څه به ترلاسه کړو. موږ دلته تاسې ته د شخصیت لوړونې په اړه 10 داسې سپارښتنې لرو چې په عملي کولو سره به یې تاسې په خپل ژوند کې 10 ځلې چټک مثبت تغییرات وګورئ. لومړی، هغه څه کوه چې مینه ورسره لري. خپله لاره ځان ته وټاکه. د نورو په خوښه قدم مه پورته کوه. خپله اغیزمنه لاره به دې د بریالیتوب منزل ته رسوي. دوهم، د ناکامیو زده کړه وکړه. مونږ ډېر کله د خپلو بریالیتوبونو داستانونه غږوو او د ناکامۍ د پنده ډکې کیسې مو هیرې دي. هڅه وکړئ چې ومومئ ولې دوی ناکام شول. د هغوی له ناکامیو څخه یې زده کړئ. دریم، هیله منده واوسئ خو پلان هم ولرئ. هیلې او پلانونه له یو بل سره لازم او ملزوم دي. اړینه ده چې لوی او پراخ فکر ولرئ، خو خپلو هیلو ته د رسیدو لپاره ان واړه کارونه هم پلان کړئ. څلورم، خپله جذبه او شوق وپالئ. خپله جذبه، خیال او هیلې په پوره شوق او ذوق وپالئ. په دې سره به حتما تاسو خپلو هیلو ته ورسیږئ. پنځم، نوښتګر اوسئ. نوښت کومه طبیعي او ذاتي خبره نه ده، بلکې دا یو شعوري هڅه ده چې انسان مخترع، مختلف او بهتر جوړوي. شپږم، مطالعه کوئ. ځینې واړه او کوچني کتابونه لولئ، داسې چې څنګه یو انسان د ستونزو سره مبارزه کوي او د ستونزو پر وړاندې لکه د غر ولاړ وي. اووم، په ژوند کې ریالیستیک یا رښتیني اوسئ. هڅه وکړئ چې د ژوند رښتینې بڼه وګورئ، خو مه هیروئ چې همیشه مثبت فکر وکړئ او له خپلو نیمګړتیاو څخه یې زده کړئ. اتم، ژوند کې لالچ او د پیسو سره مینه پرېږدئ. د پیسو سره مینه او په ښه لباس، ښه کور او ښه موټر پسې سرګردانه ګرځېدل انسان د ناکامۍ خواته بوځي. نهم، ښه اورېدونکی اوسه. ښه غوږ نیونه او د اورېدو حوصله اړیکې پیاوړي کوي. نو د ښه شخصیت لرلو لپاره یو ښه غوږ نیونکی اوسه. لسم، خپل کارونه په 100% صداقت سره وکړئ. کله چې کوم کار یا کومه دنده مخته وړئ، که څه هم کوچنی وي، په پوره صداقت او ایماندارۍ ترسره کړئ. د نن زرینې کرښې همدومره وي. تر بیا د خدای پامان.